من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وَإِذْ أَخَذْنَا او هر کله چې واغستا مونږ میثاقکم کلکا وعدا ستاسونا ورفعنا او اوچت کړه مونږ فوقکم ستاسو د پاسا الطور تور غر لرا خذو انیسی ما آتیناکم اغس چه درکڑل منگا تاسولا بقوت پقوت سرا واسمعو او واوری قالو دوی اوویل سمعنا مونږ واوریدل وعصینا او انمنل مونږ واشربوا او اس کولې شوا فی قلوبهم د دوی په زړونو کې العجل منا دسخی بکفرهم په سبب د دوی د کفر قل اے پیغمبر علیہ السلام تو آیا بئس ما بددا اغا خبرا یأمرکم به د کمی چې حکم در کئی تاسو تا ایمانکم ایمان ستاسو ان کچره کنتم یی تاسو مؤمنین مومنان. د سورہ بقرہ یولسمی رکو آیت نمبر 93 دے. دینا شاطنی آیت کی یعنی 91 نمبر آیت کی بنی اسرائیل ہوتا چکل آباد دعوت ورکڑے شو چی ایمان راوڑی نو داغی پا جواب کے باغی وی چی نؤمنو مونگا خو ایمان یوزل راوڑے دے بیا بیا مونگا سنگلا ایمان راوڑے او ایمان مونږ راوړې دی په موسی علیہ السلام او هغه باندې چې کوم کتاب نازل شوی په هغه راوړې دی. ها د دې هم مونږ اقرار کوو چې د هغه کتاب نه علاوه بل څه دی هغه مونږ نه منو او د هغه پیغمبر موسی علیہ السلام نه علاوه بل څوک د نبوت دعوه کوي هغه باندې هم مونږه ایمان نه راوړو. نو الله جل جلاله د دای دغه د ایمان چې کومه دعوه دی کړې وا چې مونږه تورات منو 15 دلایل سره د هغه رد کړې شوی دی یعنی دا غي هغه داوا دروغ ثابت کړی شوی دا
هغه کې څلور دلیلونه مونږ وې. لومبه دلیل و هم په هغه آیت کې وهو الحق چې دغه کلام د الله دی، قرآن کریم دا کتاب دی د الله او دا دی پیجندل دی، دی ته خپه ده. نو دی د الله کلام چې اونه منو نو د یو کلام انکار او د ټولو کلامونو انکار دا برابر ده. نو گویا د دې په تورات باندې هم ایمان نشته. دویم دلیل دا ورکړی شو چې مصدقا لما معهم، دا چې کوم کتاب نازل شوی دی د دې د حقانیت دلیل دا دی چې دا ستاسو کتاب ته رښتیا وایي، دا غي تصدیق کوي، دا وایي چې تورات بالکل برحق و. نو تاسو د دې چې کله انکار کوئی د قرآن کریم نو تاسو د دغه خبره هم انکار وکړو. نو گویا تاسو په خپل کتاب باندې خپل د شک اظهار، یعنی تاسو خپل کتاب هم نه منئ. دریمه خبره، موسی او هارون علیهم السلام نه بعد چې کوم پیغمبران راغلیو تاسو وای مونږه ایمان لرو باغی، نو تاسو بیا هغه پیغمبران قتل کړي ولیو، شهیدان کړي ولیو. حضرت زکریا علیہ السلام هم دغه د تورات شریف دعوت ورکو، حضرت یحیی علیہ السلام هم د تورات داعی و. دا چې ټول نبیان راغلي دي موسی او هارون علیہ السلام نه بعد، هغه هم د هغه شریعت دعوت ورکو چې کوم شریعت، کوم حکم نامه او کوم تورات حضرت موسی علیہ السلام راوړ. نو تاسو خو هغه خلک هم پرې نه ښودل چې ستاسو کتاب طرف ته هغوی راهنمایي کول. مطلب دا دی چې ستاسو په خپل کتاب باندې ایمان نه و. څلورمه خبره، تاسو وایئ مونږ موسی علیہ السلام منو او د هغوی خبرې منو او د هغوی کتاب منو. نو چې کله موسی علیہ السلام 40 ورځو له کوه طور ته لاړ نو تاسو د هغوی غیر موجودګۍ کې شرک ولې کړو؟ سخې هم جوړ کړو، هغې د هغې عبادت هم شروع کړو، هغې نه به دواګانې کولې، د هغې په نوم باندې به تاسو قرباني کوله او د هغې نه به تاسو مدد غوښته. مطلب دا دی چې تاسو د موسی علیہ السلام شریعت هم حقیقی معنو کې نو منلې، تاسو په خپل کتاب باندې هم صحیح معنو کې ایمان نو راوړئ. اوس پنځم دلیل د 93 نمبر آیت کې دی. الله تعالی وی هغه وخت یاد کوي چې مونږه ستاسو نه یو وعده واغسته. وعده سوا د تورات شریف په ذریعه چې دا حکمونه به مونږه منو او دې کې چې کوم څیزونو نه منع راغلی ده هغې نه به مونږه منع کیږو. خدای وقتاً فوقتاً لږ لږ موده بعد به څه یو نافرماني وکړه، حکم او دولی به یې وکړه، بغاوت به یې وکړه. نو آخر د دې نه پخه وعده الله رب العزت واغسته چې دا تورات منئ او که نه منئ، قوت سره، طاقت سره، مضبوطی سره په دې احکاماتو باندې عمل کوي او که نه کوي. نو د هغې دپاره الله جل جلاله خپل قدرت وښو او کوه تور غر دا د خپل ځانه اوچت شه او د دوی د سرونو د پاسه داسې معلق شه، ځوړند شه، او بیا یې دې ته ووایي منئ او که دا در باندې راولم. نو دی دغه وخت وایي چې سمعنا، واو منو خبره منو. نو ګوره که چېرې تاسو تورات منه نو بیا دومره په زبردستی تاسو نه به الله تعالی دا وعده ولې اغسته؟ تاسو نن دا دعوه کوئ چې مونږ تورات منه په هغې ایمان راوړی نو دا کوه طور والا واقعه ولې شوې وه؟ کوه طور ولې الله تعالی ستاسو غرونو ستاسو د سرونو د پاسه ودرولی وجه دا وه چې تاسو نه منم. نو مطلب دا دی چې ستاسو په خپل کتاب باندې صحیح ایمان نه و. دلته کې ذهن کې دا سوال راځي چې قرآن کریم خو وایي چې لا اکراه فی الدین، دین کې څه جبر نشته، نو بیا ولې دی باندې زبردستی ولې وکړی شو؟ په زوره ولې دی باندې دا احکامات د منلو وعده د دی نه په زوره ولې واغستلی شو؟ نو دا یا ساتئ چې لا اکراه فی الدین معنی دا ده
چې دی دین کې داخلولو د پاره چا باندې هیڅ قسمه جبر نشته. که یو کس ټول عمر یهودي پاتې شه، عیسائی پاتې شه، هندو پاتې شه، سکھ پاتې شه، هغه دین اسلام کې نه داخليږي نو په زبردستۍ هغه نشي داخلو. ها یو کس په خپل خوخه یا تحقیق وکړه یا د احکاماتونه او د دین د مسلونه هغه چې نو متاثر شه یا د چا د عملنا د دین محبت پکې پیدا شه او هغه دین اسلام طرف ته رااله، خپل زوړ دین پرې خود ایمان راوړ، لا اله الا الله یوي او د وخت پیغمبر د رسالت هغه چې نو په جبه باندې اقرار وکړو، اوس د دایره اسلام کې داخل شه. چې د اسلام په دایره کې داخل شه اوس به د اسلام ټول حکمونه په د باندې لازم دي. اوس که چېرې د انکار کوي نو که حکومت وی اسلامی حکومت په زوره د باندې به هغه حکمونه نافذ کوي، او که چېرې انکار یې وکړو نو بیا د پاره 3 ورځې مهلت دی، جیل کې به واچول شي. د 3 ورځو کې که چېرې واپس ایمان قبول کړو نو ټیک ده، ګینه د حکم او د لپاره سزا هغه د قتل. د مرتد د لپاره اسلام کې سزا هغه د قتل. دا ولی د ریاست باغی دنیا کې هر ریاست که تاسو وګورئ د هغې خلاف چې څوک بغاوت وکړي د هغه سزا صحیح د ریاست د طرف نه پانسۍ آرډر یا د شوټ آرډر. نو چې یو ځای کې دی اوسیږي، مثلا مونږ دې ملک کې اوسیږو یا بهر ملک ته یو ملک ته لاړو نو زمونږ هلته کې داخلېدل د دې خبرې چې هغه اظهار کوي چې مونږ به د دې ملک قانون منو، او بیا یو کس د هغې قانون انکار وکړي نو که معمولی خبره نو جرمانه وشي، خو که بیخي هغه بغاوت باندې رالی نو بیا خو یې نه پرېږدي. دغه شانتې چا چې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم کلمه تیره کړه او وی دایره اسلام کې داخل شو نو اوس په د باندې لازم دي چې د دې دین تابعداري وکړي، که چېرې نه کوي نو د لپاره سزا ده. واشربوا فی قلوبهم العجل، خو چې کله دا غر د دوی د سر د پاسه هم دی وی سمعنا او مونږ اورو مونږ منو دا خبرې منو، خو چې څنګه غر ته نه سر نه لر شه بیا یې نه منو. دا داسې عجیبه کوم، داسې سخت زړونه یې په خپلو سترګو د الله پیغمبر یې ولیده. هلته کې کوه طور کې دوی خپله په خپلو غوږونو د الله تعالی کلام واورېده. تورات شریف موسی علیه السلام راړه هغه دوی ولیده، هغه من او سلوا چې د جنت هغه کانې وې هغه پې رالې هغه دوی ولیدل. ګټې نه چې اوبه راوتل دی ولیدل، د فرعون غرقېدل دی ولیدل، د اوبو ګټه جوړېدل او هغې کې لارې جوړېدل دی ولیدل. موسی علیه السلام لاس کې عصا یو لخته ده او د هغې لخته نه لوی اژدها خامار جوړېدل دی ولیدل، هغې نه باوجود وی نه منو. دا څه و؟ دا د زړه سختي وه. قرآن کریم کې شاته مونږ ووایي نیمې سپارې چې کوم رکوع 9 نمبر ثم قست قلوبکم، دا زړونه یې سخت شو. د زړونو د سختۍ نه الله تعالی پناه غوښتل پکار دي. واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، دریای شور نه چې کله دی موسی علیه السلام سره سفر کو نو هلته کې یو قوم ولیده، هغې قوم چې د بوتانو عبادت. دی موسی علیه السلام ته وی چې حضرت زمونږ د پاره هم یو معبود جوړ کړه چې مونږ د هغې عبادت کوو. د زړه کې د غیر الله هغه محبت و او غیر الله کې څو د سخي محبت. څنګه چې موسی علیه السلام تللی دی سخی دی جوړ کړی دی او د هغې عبادت یې شروع کړ. موسی علیه السلام چې واپس رالی دی سه زورنه یې ورکړه دی ته چې واز او نصیحت وکړه دی توبه وباسله، خو هغه توبه هم کامله نه. کم چې قتل شو هغې خو توبې سره معاف شو، قتل سره توبه
پوره شو کامل شو. خو باز داسي و چې بغیر قتل هغه توبه وباسره او توبه قبول شو، نو هغه توبه حقيقي مانو کې هغه توبه نه. موسی عليه السلام دغه خیر او لوی اور یو لګو هغه اوس وځو چې ایری شو، نو هغه ایری چې نو سمندر طرف ته والو زولې هوا چې نو هغه وبو کې دی تلی دین هغه وبېس کړي داغه د وجه زړه کې د اکس خي هغه محبت داغه هغه مینا په زړه کې پرتاوه چې کله ودی ته موقع ملاوي دا اندای بیا شرک بیا به کفر. او دا محبت دای په زړونو کې آیت کې راغلی و اشربو دای باندې سکول شو، یعنی څنګه چې وب په بنده باندې اوس کول شي دای ته دا محبت د دې د زړونو ته کوش شو. نو آیا دا څنګه څه وجه الله تعالی یو ټکی کې د دې خبرې هغه وجه هم بیان کړه بکفرهم په سبب د دې د کفر دی بار بار انکار کو بیا بیا نافرمانی کوله. نو اخر دومره حد ته ورسېدل چې الله تعالی د دې په زړونو باندې مهر ولګو، ختم الله تعالی مهر ولګو. هغه نه بعد بیا چې نو انسان سم لارې ته نشي راتلی. نو الله رب العزت وایي چې قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم. دا خو ډیر بد خبره ده، بد خبرې دي. دا کمې دا کفر او دا شرک او د سخی عبادت او د پیغمبرانو قتل او دا غي انکار. الله تعالی وایي یأمرکم به ایمانکم. دا ستاسو ایمان دا دی چې تاسو ته د دې کفریات او هغه حکم کوي، د دې غلطو خبرو تاسو ته حکم کوي. تاسو وای ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان یې، تاسو وای موږ ایمان راوړی دی. دا څنګه ایمان دی چې تاسو ته وای د سخی عبادت وکړي؟ دا څنګه ایمان دی چې تاسو ته وای چې پیغمبر قتل کړي؟ دا څنګه ایمان دی چې اوس تاسو په خپل سترګو باندې محمد عربي صلی الله علیه وسلم وینئ او هغه باندې چې کوم وحی راغلی دا هغه هم تاسو سره توړ نشته، جواب نشته او خطاسو پیجندل هم دی. قرآن پاک وایي څنګه چې انسان خپل زوی پیژني دغه شانتي دی یهودو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیجندل، نو هغه نه باوجود تاسو انکار کوي. دا تاسو دا ایمان دی چې تاسو ته دې حکم درکړي؟ مطلب دا دی چې تاسو سره اړو ایمان شته نه. کچره ایمان وو نو ایمان خو د انسان راهنمایي کوي. ایمان خو هغه په نیک کار باندې هغه له رغبت ورکوي او د بدو نه منې کوي. کچره یو کس په دې کرایټیریا باندې پورا نه دی چې نیک عمل طرف ته میلان نشته او بدو نه بچ کېدل نشته، مطلب دا دی چې ایمان کې کمزوري ده. یعنی په دې آیت باندې مونږ خپل ایمانونه هم تللی شو. کچره معاشره کې اوسېږو او مونږه دین اسلام چې کوم احکامات مونږ له راکړي دي هغه په شاولو او خپل رسم خپل رواج خپل د زړه خبرې او خپل نفسانی خواهشات پسې لګېدلیو. مطلب دا دی چې زمونږ ایمان کې کمزوري ده. نو دا ایمان چې مونږ دنیا کې د الله په حکم باندې نشي چلولی، نو آیا دا ایمان به مونږ جنت ته بوځي؟ ایمان خو نیک اعمال سره سیوا کیږي او بدو سره کمزوري کیږي. نو چې انسان څومره د الله او د رسول علیه الصلاۃ والسلام په محبت کې مخکې ځي، نیک اعمال کوي، د ایمان کې قوت پیدا کیږي. او دغه قوت مطلوب دی چې څومره مضبوط ایمان وي دومره به الله تعالی سره تعلق او هغه سره قرب هغه به سیوای. الله تعالی دې مال او تاسو ټول مؤمنانو دغه حقیقی ایمان کامل ایمان نصیب کی او دا کامل ایمان الله تعالی دې حفاظت سره دنیا نه مونږ ټول الله وړو توفیق راکړي. وَإِذْ أَخَذْنَا او هر کله چې واغست مونږ میثاقکم کله کا وعده تاسو نه ورفعنا او اوچت کړم فوقکم ستاسو د پاسا الطور کوه تور خذو
انسی ما اغس آتیناکم چه مونگ درکڑل تاسو تا بقوت بقوت سرا واسمعوا او واوری قالو دوی اویل سمعنا مونگ واوریدل وعصینا او انمن المونگ واشربوا او اسکولش فی قلوبهم د دوی پزرونو کې العجل محبت تسخی بکفرهم د دوی د کفر په وجا قل اوایا بئس ما بددا آغا خبرا یأمرکم چې حکم در کئی تاسو تا بیہی دا اغی ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم کچریئی تاسو مؤمنین مومنان وما توفیقی الا باللہ.